دا وګورئ قدرمنو بهترین هوا راغو دا وګوره سوپ دا خیايي سوپ دا د کراچۍ بهترین د خوند ذایقه دار سوپ دی دا په یخ کې خلک ډېر خوري بالکل ځای نه وي عبدالحق فیضی دی دا معلوم د کوم ځای دا مردان د مردان کلیواله دا ستاسو سره نږدې دا شی چیش دی دا یخني ده دا دکان سي دلته تیار دی دا ټیا سي کومه دا ټیا څومره ټایم کیږي دا ما ته اندازه نشته خو تقریبا 15-20 کاله به کیږي دا کومه یخني چې ته سکې څنګه د ټیسټ صحیح دی ډېر زبردست دی صوفي لالا څنګه خیرت دی شکر دی صوفي لالا نوم د چی ځای دی محمد عمر زور نه بیا صوفي لالا د کوم ځای یا لایه صوفي لالا دا چیش دی دا ته خوري دا سوپ دی د چیش سوپ دا دی چرګ دی اچھا ټیسټي دی ښه زبردست زنده باد صوفي لالا زنده باد قدرمنو کتونکو واسم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار کې یم په نارت ناظم آباد کې موجود یم ناصر خان چاینی چکن کارن سوپ دا تقریبا زم له 1400 کلوزه ښه په کراچۍ ښار کې یم دا پیژنم فلحال خو موسم د یخ نه دی د یخ شروعات دی دلته به دومره رش و پر دې کارن سوپ باندې چې دلته به انسانان په لاین کې ولاړ واري انتظار به کولی نو پر دې باندې دوري رش ولې نو زه د دې مالک سکم دی د جوړونکو والا سکم دی د دې سوپ هغه اونر سی ورسره دی زله د هنرمند ځا پښتنه د دې سوپ په باره کې کوم او یو خبره بلم کوم پښتانه ټیلنټډ خلک دي پښتون سکم دی پښتون په دې ټول لاسو باندې دا ټوله کراچۍ جوړ کړي دا په دې ټول لاسو باندې دا ټوله کراچۍ جوړ کړي دا کاغذ سی ورته واټر نظام دی کاغه خدایان دي کاغه بریډینګان دي دا د پښتنو ټیلنټ دی چې دوی په هر خپل پیج کې په خپل شي کې ماهر دي نو دا سوپ والا دی زله دې دا پښتنه کوم چې دا سوپ تاسو د چیرته کوي او پښتون سړی او سوپ دا خو پښتنه لده ځاخه کوي کلیواله سره دی السلام علیکم کلیواله اول تر ګردو لمخه دا راته وایه دا کم چې دی ځای دی دا کیسې موږ دلته یو دا بلاک سی دی امریکا سټیډیم نفوذ سی بلاک سی دی او دې سره زه ولاړم دې ځای تقریبا ما د سپکار چې کم کولو دا زما یو خپلوانو ال ایچ بلاک نو مې چې و دا هغه شهزاده نو او دا هغه ما شاګردي کوله پکا نه مې هغه شاګردي وکړه شکر لږه په هغه وخت کې دا سوپ په 2.5 روپۍ کپ دا انډې والا په 3 روپۍ او دا وخت کې بیا دغه نظر ووتو ما بیا دې زیاته شوم مطلب دلته د 13 کاله کېږي لږ نه 38 کاله مې کدي دی 38 کاله پښتو وایي 38 کاله مې کدي دی صحیح نو د اوسه پورې د الله فضل دی کار زموږ خبراو دی برابر دی او الله جل توفیق راکړي چې د دکان هم د خبره مو سره روانه ده مطلب لدې سوپ تا خپل کور هم جوړ کړل څه برابر دي نه موږ سره روان دي په جوړ کې برابر او دا کار هم دی دا کوو نو کار ماشه کنده کوي کار دی دا استاد د مړ دی ژوندای دی ژوندای چرته دی باجوړ کې دی واخ ورته کې کنه ورته تاسو دا سوپ سکم دی دا سوپ د انډے والا هم دی ساده هم دی ساده پتو دی انډے والا پتو دی ساده اوس وخت کې دی چکن والا په 70 دی او انډے والا په 100 دی او انډا چکن پاپړی په 110 دی او سپیشل چې دی هغه په 110 دی د انډے والا په 40 دی او انډا چکن پاپړی په 150 دی یخني کوم تاسو سره یخني مشته دی دیسی انډې دی پکې
دیسی چرګ دی پکې او هغه دی په 90 باندې دی 120 دی او د چرګ والا چې دی هغه 120 دی انډې والا په 90 دی مطلب لدې خپل تعریف نشم کولای تعریف بیا خلک تعریف یې زه وکړم دا چې کوم دی 14 کاله تقریبا زما په دې کراچي ښار کې کېږي او زه په خپله په نارت ناظم آباد کې استوګه د زما زه دې کس لا د ناصر خان لا راځم کله کله په ژمي کې هم راسم په دوبي کې هم راشم په ژمي کې خو دلته رش دومره سیوا وي دومره زیاته وي چې بالکل انسانان په کتارو کې ورته ولاړ وي د خپل وار په انتظار وي په دوبي لږ غوندې مسله وي یوه پوښتنه بله ده بله وکړم چې د دوبي او د ژمي څه فرق دی په دوبي کې کار څنګه وي په ژمي کې څنګه ژمي کې خو ماشاءالله چې کاړه وي وړي کې موږ تقریبا د 2 میاشتې په کال کې زنده باد نو دا اوس تاسو صبح ماته له دبۍ د یو چا فون راغلی ورته د کراچۍ صبح موږ ته په خپل چینل راښکاره کړه نو ما د هغه او ستاسو د ټولو کتونکو دا ډیمانډ غوښتنه پرکه نو ستاسو د ټولو د په مخه شه په لوی علامه سپارل یاست السلام علیکم